پوښتنه: هغه کوم صحابي و چې نوم یې په قرآن کریم کې راغلی دی؟ پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې میږی میږتون ورسره خبرې کړې وې؟ ځواب: حضرت سلیمان. پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې د کب په ګېډه کې ژوندی پاتې شوی و؟ ځواب: حضرت یونس. پوښتنه: په قرآن کریم کې تر ټولو لویه سورت کومه ده؟ ځواب: سورت البقره. پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې د الله پاک سره په تور غره کې خبرې وکړي؟ پوښتنه: د اسلام لومړنی مؤذن څوک و؟ ځواب: حضرت بلال حبشي رض. پوښتنه: قرآن کریم په څو کلونو کې نازل شو؟ پوښتنه: په قرآن کریم کې تر ټولو لنډه سورت کومه ده؟ ځواب: سورت الکوثر. پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې په ماشومتوب کې په زانګو کې خبرې وکړي؟ پوښتنه: د اسلام لومړنۍ شهیده ښځه څوک وه؟ پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې د ښکلا، ښایست، شعور و؟ ځواب: حضرت یوسف.